Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. په دې هیله چې تاسو به ټول جوړ او روغ یاست او د نیکمرغه کوچنی اختر به په خیر در باندې تیریږي. لکه څنګه چې مې تاسو ته ویلي اوسې د اختر سیریز به در سره شریکوم. نو نن د اختر 4مه ورځ ده. زه راغلی یم یو بل کوچني کلي ته. نو دلته راغلي یو د غرمې د ډوډۍ پلان لرو. نو اشپزي به وکړو د خیره سره، دلې به ډوډۍ وخورو، ساعت به تیر کړو او تاسو به هم را سره وګرځو شاوخوا. نو دا زما شاته چې کوم وینئ دا زیره ده، هغه توره زیره چې ورته وایي هغه زیره ده. نو زه اوس دلته یو د بادامو په باغ کې یم. دا د یو د بادامو باغ ده. د بادام به هم در وښیم، المونډس، او دا بله چې ده دا زما شاته دا زیره ده. دلته کتغ هم کوو له خیره سره، وخت هم تېروو. د اختر 4مه ورځ ده، تاسو به هم را سره وګرځو له خیره سره. دغه د بادامو درختې ته به ورسو یو دانې ته، ښه به وګورو د نږدې څخه. دغه باغ ده. د بادامو باغ ده. او داسې بیا ده دغه د زیره داسې د نږدې به ورسو. دا زیره ده، د زیرې ګل ده، ډېر ښایسته ګل یي د زیرې، ډېر ښایسته خوند کوي. هغه دي دوی هم راته ناست دي د درخته لاندې. ډېر ښایسته هوا هم ده نن ماشاءالله، ښایسته خوند کوي. بادام خو نو دغه دي، تر اوسه خو نو رسېدلي نه دي. یو میاشت لا 2 میاشتې به فکر کوم پاتې. اوس پر دغه حال د خوراک هم نه دي، کلک سوي دي. یا نه به یې خو د خوراک ماته کلک معلومېږي. ودرېده، یو دانه مې راوشکوی، یو څه به په دوړه مې فکر کوم، خو خوند یې وګورم. بله یو څه کلک ده، یو څه کلک ده، خو دغه دا بیا وخورو، دغه د ماباینځ دا بیا وخورو. ماباینځ مغز یې ښه خوند کوي. په ځینو درختو کې بیا فرق کې د ځینو دا دغه یي نازکې داسې په هغه اولو شپو کې ورته راسې دا به وخورم، دا به څو نازکې دا دانه. اوبه ما خواته لرې دي. یا والله چې کلک ده، کلک ده، بیخي کلک ده، درته خوراک نه دي، تر تېر به سو. دغه دې تاسې یې وګورئ، ښه ښکال ښه ډک هم دي ماشاءالله. دلته دا یو څو ورځې کېږي چې بادونه هم دي، دغه یې راټوک کړي دي اکثر. او داسې بیا دا باغونه دا شیان چې په افغانستان کې دي دا ټوله خو نو اوس سولر سیسټم ده. د زیرې فصل ده، د تورې زیرې. بادام اوس نو بل پیرم داسې خاص د میوې سیزن نه ده. انګورو باغ هم ستا خواته د انګورو باغ ده، خو هغه بیا اوس پیرن انګور پاخه نه دي.
یخې اوبه سي دا د غوښې دا دي پټاټې د خیره سره او پیاز دي شیرینه ته اوس څه شي میده زه نو د خیره سره رومیان ته ښه اراده مو کړې ده د خیره سره د ته به رومیان میده کې زه به دغه وکړم یو ګیلاس چای را واچوم چای به را واچوم ټول ته به ور واچوم یو ګیلاس ګیلاس شیرینه څنګه رومیان مې راوړي دي دغه خو بیخي دغه ډول د ازما په توس ته ولې کار نه دا به وطني شیرینه و دا وطني د ماشاءالله ښایسته رومیان او زموږ د اشپزۍ مسؤل خو نو دغه ده مهارت لرم دا خو هر څوک دا کار نه شي اشپزي موږ نسو کولی پخیه چې شي زما اشپزي بیا داسې هر څه به بل څوک راته اماده کوي ستا د هغه کیسه ده لوښي به بل مینځي اشپزي به ته کوې لوښي به هم مینځي میده کوي بیا ودرې ځای راچوم خان به هم ټولوي نو بیا زما مهارت کار وظیفه معلومه شي بیا نو صحیح نو پخیه چې شي را نن له خیره سره والله که زموږ ورمه به صحیح ورمه به یې صحیح ده نو که روش نوم ورکړو نو بیا پټاټي او رومیانو شیانو راچو نو داسې دغه ورمه پخه کړو او یو څه سره ضد و نقیص دي نو ښه داسې دغسې ولري رومي ته ګوره دونه صحیح دی که کشني که غټ یا دغو نه صحیح دي بس برابر ځای ولیده چې ښایسته لږ څه خوندوره زیره پر ګل راغلې ده هاخوا ته د انګورو باغ دی سږکال بزګر هم بدل شوی دی او دا دې ځای دا سږکال دا محصول بدل شوی دی نو ځکه دې ځای ډېر رنګ راوړی دی خواریکښ سړی ورته راغلی دی نو دلته موږ په اختر کې بس کله کله راځو یوه منظره کوو نو ښایسته ځای دی اوبه هم شته زیره هم شته او اکوک خو مو ولیدو بادام موږ به خوند پر واخلو تاسې چای به وخورو چای به راواچو وادیا چې چای دې وارې والا بیخي ډېر شان راغی دا ولې ډېر شان راغی چې شنې چای او دا ښایسته باغ ښایسته هوا یې څونه ډېر تکلیف دې کړی د شیرینه بیخي ونه د اختر کې وروره ځانه شي هغه ژړې ژړې ماچي وه هغه ماچي دغه شان هم نه وي په اختر کې دا شیشې معلومېږي ورمه هم ده دا خوږ د خوږو شوکي بیا ماته معلوم دی خوږو شوکي دی شیرین دواړه بعد د خوږو شوکي ده بس نوم یې هم شیرین نو نوم یې شیرین ځکه دی چې د خوږو شوکي دی ګوره په دا لرې سارا کې به دې کې وروره دا سندل خورما بیخي ډېر شان دي دغه میوه دانې دي ښایسته چای ور واچوي رابطه مو اخوانو شم سره شته که نه ډېر شان به نه خورو ځکه چې اوس ډوډۍ تیارېږي دا به له خیر سره ډوډۍ وخورو رومیان دي یا دغه به یې د فراه به یې دا فرایي دي فراه ده که ایران ده یا د فراه به یې کابل ورځ یې هم راوړې وه رومیان ته کش ورکړی ده پسې میده یې موږ د خیر سره چای وخورو باچای وایي دغه ده د دیګ پیاز ده رومی وایي صرف نو بچیان مې هم راوړی ده باچا خو هم څنګه بچیان مې راوړي وو نور دغه جیک به راواخلم زه خیره څه ویلېږي ته مې کښېږدم دا جیک هوټلان به فکر کوم دغه څنګه به یې کړمه هلته به چیرې کړمه څه به به وکړم
دا چې اوبه برابرې شوې اشپزي شروع کوو د خیر سره شاید مو وخوړي یعنې دغه دستمال اوس د خاره لاس ته وچو هېڅ مشکل نشته هغه لیټر راکړه هلته په دغه کې به پروت وي که زما د کار نه کوي په کلي کې یم هو په کلي کې یم په کلي واچوئ پیاز د خیره د رومیانو نوبت څه د خیره سره بسم الله الرحمن الرحیم شخص ټوله یو ځایي شخص بعد ډېر تیز چاړه خو هم بیخي کیسه ده ولا وښالال شي چاره کې ښه پسونه حلالوي دا بیخي د ډېر وخت چاړه ده شیرین دا د کلو چاړه ده موږ پسونه په حلالوو سره دا ښایسته بوی ولاړی ډېر خوندور سو اوس به داسې دا نو اصلا چې د دې څه موږ شوروا پخ کړې وای بیا ډېر لوکس خوند کوي دا د شوروا خود کېږي ولې نه کېږي دا اوس ساعت پکې ږدم دا یې شوروا داسې حساب ده چې شوروا بیا موږ ته یې اوس نه خوړی نو نه یې پام وکړه کچالو ور واچو کچالو یې څه ډېر نه دي که ور واچو بیا ور واچو څه تاوان بخار خو به نه وي شنی یا بخار بیخي برابر دی مالګه ور واچوه دا مالګه دې هېرېږي څونه ور واچوه مالګه بس بې بله یاره څه کمزور یم ماته معلومېږي نو داسې ومه یاره ضعیفه مالګه ده دا صحیح ده ضعیفه مالګه دومره خو نه صحیح څه له ور واچوه بیا پر سر هم ور اچولی شو هو نو ولې نه ته ډېره دا کټوري کې به درته راوړم کټوري کې راواخلې توت ډېر ټیټ ده ډېر ټیټ دی او اوس هغه دی رومیان یې ډېر دي زه هم اوبه به وکړي اوبه وکړي که نه بیا به وچکو ټیم کاشکې دوه ځایه کړی وو بیا نو شروع بیا دې څه ډېر وخت هغه هلته هم بیا دوه ځایه کولی شي نو څه کیسه ډېر خوندور راغلی اوس ته ډېر ښایسته ده دا د وطني رومیان ده د دې رومیانو اوس یې پسې وربند کړه د خیر داسې دیګ برابر شو د خیره سره پر کښېم شوی موږ به کښېنو دلته چای مایه به ورته وخورو د خیره سره تر څو چې دیګ پخېږي چوکۍ کې به ورته کښېنم بخار خو وینئ هغه پر پروته د خیره سره بیا به وروسته په خاصې خوند بیا سره وګورو دیګ هم تقریبا تیار شو اوبه یې څه ډېرې دي
یو هم داسې پرتې دي. زه د خیر سره ووایم بسم الله الرحمن الرحیم. پټاټې ډېرې لوکسې دي، ټوله سره لوکسه دي ښې. یا رسول خیر سره یاره شنګیا خو ما باندې ور ودا. بسم الله الرحمن الرحیم. یاره دغه نو وکړه دغه به څنګه شي څه شي وکړم ترموز به بوتل به درې سره څنګه کېده څنګه د کار خوند سره دی؟ غواړي نجلۍ بس هغه ترې ډېر بد شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. نه چاولا هغه دوه به سره یو کې نجلۍ دا دغه کې سره وپېچوه دا پولینې کې خوند یې لامل او ترموز غوړي دا چای ولا دوه کتې به کړي. خالي شي. غوړي ولا ډېر کړي دي. په ترموز چای ټوکه دا هغه شي بوتل چا په پولینې کې وپېچه په یوه لاس کې هغه وخت به کار نو موږ به د خیر سره ډوډۍ وخورو. تاسو ته ښه وخت غواړم. د خدای په امان.